خبره واوره چې څه دی دا نمبر واخ بیا په ټلیفون الکو دا نمبر واخ زه مړ شم زه موبایل نه ساتم اوف څنګه شی راسه ولاړې خیر سبا به بیا راځي کاشکې له ما سره موبایل ولای څومره ښایسته ځوان وای بیا مې رفته ورسره کولی ته چیرې به یې چې شپه کوي ته د لوی غم نه ته ما پیسې ولې راکړې پیسې به درکړم دی پریشانه یم پر چا مې زړه بایللی دی ګپ وکړه پر چا زړه بایللی دی یاره د یونیورسټۍ پر نجلۍ مې زړه بایللی دی ته وا څنګه به سي په نجونې مې سر نه خلاصېږي زما حساب راواړو پیسې به خدای خیر کړي بس ما دا کار اوس انشاءالله پیسې درکوم بس اوس لاړم پیسې غواړم صحیح ده راځم انشاءالله صحیح درکوم موږ پر څه مه پریشانې دی پر کومه حال موره ما ته موبایل راواخه زما له ټولو خوندکیانو سره په یونیورسټۍ کې موبایل شته د ما سره نشته بابا ته ووایه ای زویه بس به زه دا چای وروړم ستا او پلار ته مې مجلس وکړم کې چیرې موبایل در واخیست ها سړی چې دغه دی هغه لور دې ضد کوي په ګډه یونیورسټۍ کې له نجونو سره موبایل شته له ما سره نشته موبایل راواخلي وایي ځه ورسه لور ته دې وایه ته زما په قانون کې موبایل نشته خپل کار دې کوه خپل تعلیم کوه وی له انتظاره یې مړ کړم دا څه سوله یاره هغه ته راغله نو خو هر رقم یې دا زما نمبر به زه دې له ورکوم دا زما نمبر نه اخېست ما سره د زړه نه غواړي په خدای زما ډېر بد زړه در سره غواړي خو زموږ کور دونه سخت دی زما پلار موبایل نه راپرېږدي د ټولو کې یونیورسټۍ نجونو سره موبایلان سته او له تا سره موبایل نشته موبایل مور ته یا پلار تور ته راواخه په خو بغیر ما والله ما مور ته وویل بس نن بیا ورته یم صحیح ده بس دا زما نمبر دی چې موبایل یې در واخیستې بس په دا باندې بیا ټلیفون نه وکړه زه ستا انتظار کوم خوب ولا که راځي صحیح ده زړګی چې موبایل یې راواخیست زه تا له دستي ټلیفون راکوم صحیح ده زړګی نو څنګه اوس به ولاړ شو ځای برګر مرګر وخورو خوند به پر واخلو یا هر څه ډېره سخته بیریږم زه تر ننه پورې چا سره نه یم درېدلې ظالم ته خو دا زړه دې راسه یو وړ موره ته دلته ناسته بابا ته موبایل راواخیست زموږ ګردې پډایان اوس پر موبایل باندې دي بابا ته ولې سر نه خلاصه یې زوی زه یو ځان پر ګورم به زه اوس ورځم صحیح ده چیشته ښځې بیا د کومه ډرامه چال کړې ده ای سړی هغه لور دې ډېر بد ضد کوي وایي موبایل راواخیست زه خالي سبق یې وایم یونیورسټۍ لږه سره وړم هم نه بس سمه ده زه موبایل ول راوړم تا که د یونیورسټۍ له وړی وو د ژوند څخه ولاکه راسه وکړې د لیکوال ته به تعلیم خالي کوې صحیح ده سړی به زه ورته وایم خالي موبایل ما ځي وراوړه بس زه ول راوړم اوس ای موره د لې استعمالوم یونیورسټۍ لږه سره وړم هم نه تا ته معلومه ده چې وکړ د سبقان چې دي هغه پر موبایل باندې دي او هغه صاحب څه کوي چې روان دي خیرات طریقه تر زه یار یو ټچ موبایل اخمت موبایل ولا حوصله شته په پیښ یاره تاسو خو موبایل ستنه ټچ موبایل څه د کور د پاره خمالته ضرورت شو یاره د کور د پاره ټچ موبایل و هلته زما بچی سبقونه کوي یاره هغه صاحب دا شي څه پرېز وکړه دا نه دي شکار تر زه یار کې راخي راواخه کې نن ستونه ډیر مرته کوي یاره هغه صاحب ته نه په پیژن ته خپل زه په خپل کار شم ورسره شجی ها سړی ودرل وش منځم روان دی دا تر اصلو شپږ ده ها څه کیسه ده سړی خیر خو دی دغه د موبایل مې راوړی هغه لور ته ورکه تاسو مې استعمالوه د نه چپای استعمال کې دا د څه کار وکړي زه به اوس وروړم باندې یونیورسټۍ له ورته ما وړه صحیح ده نه وړي سړی وی مور څنګه څه کار وایستل هغه بس ما سره کې ټلیفون وکړم نمبر مې دلته ښکارې الکه ګوټن هلته راوړه چل نه ولا د نمبر ټلیفون دی څوک دی دا څوک کېدای شي الو ها څنګه زړګی وی جانو دا ستا نمبر دی ښه سوس ټلیفون دې راوکړي څه رقم یادېدې یې زړګی ټلیفون مو ډېر په مشکله پیدا کړی دی ته به ټلیفون داسې نه راکړې سبا زما مور دغه پارک له درځو بیا به هلته سره میلاو شو صحیح دی صحیح دی مسله نه ده به سبا به انشاءالله زه د پارک مخ ته درته ولاړ یم هرا دی شکر دی راله والله که مې زړه ته لوېدل چې دا به ګسه ما سره ملاقات وکړي راځه لا راوخېزه ستړی هم اوسې بیخي بدکار دی د پارک مخ دی لږ به مخ ته ولاړ شو په هوټل موټل کې به کښېنو برګر مرګر شی مې به وخورو څنګه دې خوښه ده سمه ده زه ډېره بده بیریږم دلې زما مور مې وویلې 10 منټه مو ټیم زیاخه سر ځای ځو در ځات سره روانېږو بس راځه بس اوس خو برګر شان ټول وخور دا بوتل به پر لارې وڅښو په تا هم ناوخته ته راسه یو کوچنۍ ویډیو به جوړه کړو یاره خانجي دا زما پیسې څه ټایم راکوي وره یاره در به کوم
زما کار چوک سو څنګه چوک سره کار مې وکړ سیابروز مې تا ته ګپه وکړه ښه ما ولته شی په ساو کړی دی بس هغه شکر دی کار اوس ما ته ښکاره کړه چې وینم څنګه شی په ساو کړی دي یاره چاته به نو وایه نه یا نه ما ښکاره کوم سره دا وګوره دی شی دی او یا کېدا څنګه شی پیدا کړی دی یار ته ما ځکه نجیب خانه زه خالد ځم سګریټ راوړم بس ما معلوم راوخ صحیح دی صحیح ورس جرازه رای موبایل خو له پاتې سلو او زه به د خوښتم چې دا به څنګه راکې زه د یار تصویر پلا واړو ما دا په سماته چې به سره راکې او راځي تصویر راځي شاید دا به څنګه راکې زه واده بلیک میل کوم دا تصویر په کډي جوړ کوم اوس ته ګورم زه کوم د یار تصویر چې په کستو کار کوم ها شادات اوف جانو ستا بغیر اوس ما ته بیخي ژوند خوند نه راکړي څه وکړم خانجي ستا تصویر نجلۍ سره په فیسبوک باندې راغلی الله دا څه کیسه ده جانو زه تا ته بعد ټلیفون ورکوم یو منټ الله دا بچا دا کار او وای دا زما خیال نجیب بړ وکړ دی پر ما پیسې هم باندې وي ستا کور ودان ته موبایل در واخله نجیب ته خو ولاکه ما سه ولاړې خانه دی بابا سای چشتی یا بابا دا دې څه غضب مشتک جوړ کړي بابا ما درته وویل دا ناصر کور ته مه رانه باسه تا ما ته موبایل کور ته راوړی دغه چشتي ته دې ورته وګوره واره څه سوي دي غرغړې وایم دوه ته خو مې لکه د چشت وایي مې پاته دي ستا له لاسه زه په خدای که په دا شهر کې سترګې لرم ته دلته وګوره دا چشتي دی ورته وګوره واره کور مې سپېروس دا چش دی یا الله بابا مورا بابا څه شو مورا شرم نه لري د یو څو پیسو دپاره تا زما پوره عزت ګوټ کړي او خدایه که د ژوند څه کله راسه وکړې